Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel, Khan Educational Circle. تاسو ټول ته زه خوش آمدید وایم. زه یم رحیم زاده او د انګلیش ګرامر په سلسله کې د خپل یو نوي لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن لیکچر زموږ چې دی دا دی the number system in nouns, formation of singular and plural nouns. دا چې کوم زموږ نن لیکچر دی دا په انګریزي ژبه کې سنګولر او پلورل ناون یعنی واحد او جمع دا څنګه جوړیږي او دا څه ته وایي او د کومې کومې طریقې دي نن به موږ په خپل لیکچر کې دا ډسکس کوو. Number system in nouns. There are two number in English, that is the singular and plural number. په انګریزي ژبه کې زموږ سره دوه نمبر دي. تعداد د ظاهرېدو زموږ سره دوه نمبرې دي. یو ته موږ سنګولر نمبر وایو یعنی واحد ورته وایو او بل ته موږ وایو پلورل نمبر یعنی جمع. Singular number څه ته وایي؟ a noun that denotes one person or thing is called singular number. هغه noun چې هغه یا هغه اسم چې هغه یو سړی یا یو څیز دپاره استعمالیږي، یو سړی یا یو څیز ظاهروي، هغې ته موږ سنګولر نمبر وایو یا ته موږ سنګولر ناون هم ویلی شو. فار ایگزامپل boy, cow, birds, trees, book. دا ټول چې دی دا یو څیز ظاهروي، لہذا دا سنګولر نمبر دی یا سنګولر ناون دی. پلورل نمبر یعنی جمع چې دی زموږ سره جمع چې کوم اسم دی. A noun that denotes more than one person or thing is called plural number. هغه اسم هغه ناون چې هغه د یو نه سوا اشخاص یا څیزونه ظاهروي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ پلورل نمبر وایو یا ته پلورل ناون وایو. فار ایگزامپل cows, birds, trees, books وغیره دا ټول زموږ سره پلورل دغه دی دا نمبر دی یا پلورل ناون دی. Formation of plural noun. د سنګولر ناون پلورل ناون څنګه جوړیږي د دې لپاره ډفرنٹ میتھډ استعمالیږي. پای کې یو څو میتھډز یو څو طریقې ما راغستې دي دا به موږ ډسکس کوو. The following are a few basic rules to remember when it comes to change a singular noun into a plural noun. دغه طریقې دا دي. نمبر 1 زموږ سره میتھډ دی by adding s to the end of a singular noun. لومړنۍ طریقه دا ده چې موږ د سنګولر ناون سره اس په اخر کې ولګو نو د دې نه موږ جوړ کړو پلورل ناون. لکه څنګه زموږ سره مثلا بوای دی، بوای سره موږ اس ولګو دا به بوای شي. دغه شانتې به موږ بکس نه جوړ شي بکس، د کیټ نه جوړ شي کیټس او ګرل نه جوړ شي ګرلز. دا زموږ سره لومړنۍ طریقه شوه. دویمه طریقه ده زموږ سره سیکنډ میتھډ دی by adding es to the end of singular noun we make plural nouns. Those singular nouns which end with s, sh, ch, x and es to become plural. بعض وخت کې موږ هغه دا یو طریقه ده موږ سره هغه سنګولر ناون کم سنګولر ناون چې د هغې په اخر کې چې اس راغلی یا پکې اس ایچ راغلی یا پکې سی ایچ راغلی ډبل اس پکې راغلی ایکس پکې راغلی نو په دې صورت کې موږ د دغې ناونز په اخر کې ای اس اضافه کوو نو د هغې نه به پلورل ناون جوړو. دا د موږ سره مثالونه دي. ګیس په اخر کې موږ وګورو د دې چې کوم سپیلنګ دی جی اے ایس اخر کې اس دی، لہذا د دې سره موږ ای اس اضافه وکړو دا به شي پلورل ګیسز به شي. دا دغه طریقه باندې بنچ به شي بنچز او میچ به شي میچز او ټیکس به شي ټیکسز او دارنګې ډش به شي ډشز وغیره وغیره. However, some nouns end in ch with hard sound ka. Take s only. بعض exceptional کیسونو کې بعض exceptional nouns زموږ سره داسې دي چې هغې اخر کې ch لګي
لکه مونارک خو आवाज د کې ور کوي هارد आवाज ور کوي نو په دې صورت کې موږ دا رول یا ساتو اوس په موږ د اس اضافه نه کوو اوس په موږ صرف د اس اضافه وکړو نو مونارک بشي مونارکس دارنګي اپوک بشي اپوکس وغیرہ وغیرہ Third method is those nouns which end with o take es to become plural noun. دا درېمه طریقه ده کم ناون کې چې په اخر کې او راځي نو د هغې سره موږ د ایس اضافه کوو او د هغې نه به پلورل ناون جوړو مثلا پوټیټو نه به جوړ شي پوټیټوز اولکینو نه به جوړ شي اولکینوز دارنګې سنګولر پلورل دلته به موږ نیګرو نیګروز ټومیټو ټومیټوز etc. However, nouns end and o take only s. بعض exceptional کیسونه موږ سره مشته چې باوجود د دې چې یو ناون په اخر کې او راغلی خو چې د هغې نه موږ پلورل جوړو نو موږ سره اس لګو دا ځینې نومونه به موږ یاد ساتو دا exceptional کیسونه دي لکه پیانو نو پیانوس بمبو بمبوس اور کیلو کیلوس هذا مستر شو method number 4 noun that end in y preceded by a consonant letter their plurals are made by changing y into I es for example بعض زموږ سره چې د بعض ناون په اخر کې وای راځي او کله چې د وای نه مخکې کانسوننټ دي کانسوننټ تاسو پیژنئ زموږ سره چې کوم د انګریزي الفابیټس دي پای کې زموږ سره 15 واویلز دي ا ای آی او یو د دې نه علاوه چې کوم زموږ سره نور الفابیټس دي هغه ټول هغې ته موږ وایو کانسوننټ نو وای زموږ کله چې یو ناون په اخر کې وای راشي خو د هغې نه مخکې کانسوننټ راغلی نو په دې صورت کې به موږ د وای به موږ چینج کوو په آی ای اس کې او د دغې ناون نه به موږ جوړو پلورل ناون لکه ستوري نو ستوري نه جوړ شو ستوریز دارنګې بیبي بیبیز دارنګې lady ladies etc. Number 5 noun that end in y preceded by a vowel letter take only s to form plural هغه ناون چې هغه زموږ سره په وای باندې ختمي اخر ته وای خو د وای نه مخکې واویل لغلی نو بیا به موږ په دې صورت کې چې دې دغه جوړو پلورل نو موږ به صرف د اس اضافه کوو نو بوای بشي بوایز toy بشي toys اور monkey بشي monkeys etc. زموږ سره method number 6 چې دی شپږم نمبر طریقه چې دا noun that ends in f or fe change f or fe into vas to make their plural زموږ سره هغه noun چې هغه د هغې په اخر کې اف ای راغلی یا پکې اف راغلی نو موږ چې د دې پلورل جوړو نو موږ به د اف ای یا اف موږ لرې کړو او موږ به د هغې په ځای څه ولګو موږ به ولګو وي ای اس نو وایف نه به جوړ شي وایوس موږ چې د اف ای لرې کړو د دې په ځای موږ څه اضافه وکړه وي ای اس لہذا وایف سنګولر پلورل وایوس په دغه طریقه باندې کاف به جوړ شي کاوس دارنګې لایف جوړ شي لایوز او دارنګې نور مثالونه تاسو ورکولی شئ however there are certain nouns that end in f but they take only s to become plural بعض exceptional کیسونه دا الفاظ به موږ یاد ساتو دا د عامې طریقې نه لګو هټ کې په خپله طریقه باندې لکه بعض ناون چې دي د هغې په اخر کې به اف راغلی وي خو د هغې سره به موږ صرف اس لګو په پلورل فارم کې چیف دا به شي چیفز دارنګې چې د کلف دا به شي کلفز او پروپ پروپس etc. Some nouns are made plurals by changing their inside vowels. بعض noun singular noun نه موږ plural noun جوړو نو پای کې چې کوم دننه واویلز موجود وي هغه واویل موږ چینج کو او موږ د هغې پلورل جوړ کو لکه مثلا مین دی ام ا ان دې کې چې ا چې کوم دی دا واویل دی چې موږ د دې پلورل جوړو نو دا ا به موږ چینج کو په ای کې دا به شي من دارنګې دا زموږ سره دی وومن
دا به شي وومن او فوډ به شي فیډ. دا انټرنل چینج موږ راوستو په واول کې. دا زموږ سره یو طریقه ده د فلورل فارم د جوړېدو. او دارنګه ټوث به شي ټیث، لاوس به شي لایس او ماوس به شي مایس ایټسټرا. Method چې زموږ سره 8. Some nouns are made plural by adding en or ren. بعض ناون نمنګه پلورل جوړو نو د هغې په اخر کې موږ en ولګو یا پکې ren ولګو، د سنګولر نه جوړ شي پلورل. لکه آکس دی دا سنګولر دی چې دې نه موږ جوړو پلورل، نو د اخر کې موږ څه ولګو؟ دلته موږ ولګو en، دا به شي آکسن. یا چایلډ دی نو دا به شي چایلډرن، او دارنګې زموږ سره برادر دی دا به شي برادرن ایټسټرا. زموږ سره میتھډ نمبر 9 چې دی، 9 نمبر طریقه چې دا the plural of compound nouns are made by adding s to the principal word or making the main words plurals. زموږ سره کمپاوند ورډز دي، موږ ته مرکب الفاظ وایو. هغه الفاظ چې هغه د دوه نه د یو نه د سیوا الفاظ نه جوړ وي. لکه فادر ان لا زموږ سره یو کمپاوند یو مرکب زموږ سره دا ناون دی. نو فادر ان لا په دې کې درې ورډز استعمال شوي دي، فادر دی، ان دی او لا دی. لهدا اټ از کالډ کمپاوند ناونز، مرکب اسم وتولی شي. چې دې موږ سنګولر نه پلورل جوړو نو په دې کې چې کوم پرنسپل یا مین ورډ دی لکه هغه به موږ پلورل کو، نو ټول هغه چې د اسم به سره پلورل شي. لکه فادر ان لا کې فادر نه فادر سره موږ اس ولګو، دا به شي فادرز ان لا. دارنګې میډ سرونټ کې به موږ د سرونټ سره ولګو، دا به شي میډ سرونټس. او دارنګې د کمانډر ان چیف کې به موږ د کمانډر سره ولګو، دا به شي کمانډرز ان چیف and so on. But some compound words take double plurals. بعض compound word چې دي یا compound اسمونه چې دي پای کې مونږه په دای compound word کې مونږه دواړه words هغه مونږه plural ته چینج کوو، یو نه ډبل. لکه مین سروینټ نو مین به مونږ plural کو او سروینټ به هم plural کو، دا به شي men servants به شي، ډبل plural شو دا. او دارنګې custom duty نو customs duties به شي، او women servant women servants به شي ایټسټرا. ډیره زیاته شکریہ. تھینکس فار واچینګ. امید لرم چې څه نه څه به تاسو د دې نه زده کوئ او زما د چینل به سبسکرایب کوئ، دا به لایک ورکوئ. انشاءالله کوشش به کوم چې په خپله ژبه کې په پښتو ژبه کې تاسو ته د ګریمر څه لیکچر پیش کړی. انشاءالله دا به زما کوشش وي. او ډیره زیاته مننه، ډیره شکریہ. د خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.